امرالله صالح تازه د امریکا په اړه څه وویل؟ جو بایډن بیا څه ویلي دي؟ دا چې څه روان دي ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو خبر شئ. د افغانستان د مخکینی ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د جمهوریت د سقوط ستر لامل په ډاګه کړ. هغه له فارن پالیسۍ سره خپله تازه مرکه کې ویلي دي چې د حکومت د پرځېدو ستر لامل په کور دننه فساد او شته ستونزې نه وي، بلکې ستر لامل یې پر نړیواله ټولنه او ځانګړې توګه پر امریکا د دوی کاذب باور و. په ورته مهال بیا بله خوا د امریکا ولسمشر جو بایډن هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه د امریکایي قواو د وتلو په اړه د هغه د حکومت کړنو په جدي توګه نیوکې کړي. واشنګټن پوسټ په خپل یو راپور کې د امریکایي نظامي قومندانانو په اړه ویلي دي چې سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت د تخلیه پلان ډیر ناوخته ونیوه. د طالبانو لاسته راوړنې یې له پامه وغورځولې او پیښور پرې غلبه وکړه چې دا ټول په وروستیو ورځو کې په بیړه او ګډوډیو سره له کابل څخه د وتلو لامل شول. د فرانسې خبري اژانس لیکلي دي چې بایډن په تکرار سره د طالبانو د ماتولو په اړه د امریکا د ناکامه هڅې د ختمولو له تګلارې دفاع وکړه او ویل چې پخوانیو ولسمشرانو د کلونو لپاره له افغانستان څخه د وتلو ژمنې کړې وي، خو هیڅ وخت یې دا کار ونه کړ. بایډن زیاته کړه چې که له افغانستان څخه نه وی وتلی نو په کار و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د پام وړ زیات شوی وی او امریکا به یوه ورځ بیا ناوړه جګړې ته داخله شوې وه. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. تاسو د جو بایډن او امرالله صالح دغه خبرې څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات مو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.